په افغانستان کې د زده کړو څخه د نجونو د محرومولو کیسه څه ده؟ زه باوري یم کله چې تاسو افغانستان ته لاړئ دا به مو درک کړي وي چې د اسلامي امارت پر ضد تر ټولو ډیره د ښځو قضیه مطرح کیږي او دا ستونزه له دوو اړخونو څخه ده. لومړی اړخ دا چې خلک داسې پالیسي اسلام ته منسوبوي، هغه دا چې دوی نجونې د زده کړو څخه راګرځوي یا د ښځې په هکله ځانګړی دریځ لري، که دا دریځ سم یا ناسم، خو دې ته د اسلام سره اړیکه ورکول کیږي. دویم اړخ دا چې د تیرو 20 کلونو په لړ کې چې افغانستان پکې د امریکایي اشغال تر چتر لاندې و، یو پوره نسل په دې کلونو کې رالوی شو. نجونې او ښځې ښوونځیو او پوهنتونونو ته تللې، له زده کړو فارغې شوې او په حکومتي یا خصوصي سکتورونو کې دندې ترسره کولې. طالبان له دې واقعیت سره باید په ډېر لطف او نرمۍ چلند وکړي او له تدریج څخه کار واخلي. لا تر اوسه د ښځو قضیه د دوی پر ضد کارول کیږي. زما په ګمان ډېر مسلمانان ښایي د دې قضیې له امله د طالبانو په هکله منفي موقف ولري. د بیلګې په ډول که ته غواړې ما ته قناعت راکړې، زما ښځه، لور، لمسی، خور ټول زده کړې کوي او زه دا خوښوم چې زده کړې وکړي. زموږ لوڼې ښوونځیو ته ځي. بیا اورم چې په افغانستان کې زموږ وروڼه د اسلام څخه د دوی د برداشت له مخې د دې هر څه مخنیوی کوي. يعني موضوع النساء والمرأة إحدى الملفات الأساسية التي يعني حملناها معنا فيما يتعلق باستجلاب د ښځو قضیه د هغو اساسي دوسیو څخه وه چې موږ ځان سره هلته وړې وه او غوښتل مو دا قضیه روښانه کړو. په حقیقت کې موږ د ټولو وزیرانو څخه واورېدل چې وروستی مولوي عبدالسلام حنفي و، کوم چې په اداري چارو کې د رئیس الوزرا مرستیال دی. دوی ټولو په یوه خوله ویل هغه امارت چې مشري علما کوي هیڅ کله نشي کولی چې خلک له تعلیم څخه منع کړي، مګر د دې تعلیم په هکله موږ غواړو چې په کامله توګه له شرعي مخالفتونو څخه پاک. دویم دا چې په دې لړ کې ځینې ضرورتونه او امکانات دي چې په اوسنیو شرایطو کې هغې ټولو ته لاسرسی نشي کېدلی، خو ځانګړي ډول د هغو بندیزونو له امله چې پر موږ پورې شوي د بېلابېلو ملاقاتونو په لړ کې موږ په دې وپوهېدو چې د تعلیم د اړتیا په هکله دوی ټول یوه خوله او متفق دي، مګر د دې تعلیم لپاره د یوې داسې تګلارې اړتیا ده چې د اسلام او شریعت سره اړخ ولګوي. باید جلا ښوونځي وي چې د نجونو او هلکانو ترمنځ پکې اختلاط نه وي. سربیره پر دې د تعلیم په پار د نجونو د تګ راتګ او انتقال قضیه ده، خصوصا د لرې پرتو سیمو څخه چې دوی محرم ته اړتیا لري او دا یوه شرعي مسله ده. یعنی د دې خلکو په نس د نجونو زده کړو ته اړتیا نه لیدل کېږي. لکه څنګه مو چې په مخکینی مجلس کې ویل چې د نجونو د تعلیم د ځنډېدو پرېکړې پلي کېدو څخه وروسته د علماو، شیوخو او د تعلیمي ډګر د ځینو مسلکي اشخاصو څخه یوه کمیټه رامنځته شوه تر څو داسې یوه حل لاره راوباسي چې د دې قضیې اړوند ټولو اندېښنو ته ځواب ووایي. موږ چې کله هلته وو یو بله پرېکړه صادره شوه چې په مدارسو او دیني مراکزو کې د نجونو دیني زده کړې دې بیرته پیل شي. فنحن هذا الذي جعل عندنا شيء من الاطمئنان ان الاكثريه هغه څه چې موږ یو څه مطمئن کړو هغه دا چې زیاتره چارواکي موږ سره د زده کړو پر اړتیا موافق ول. ویل به موږ په دې هکله لاس په کار یو، کمیټه مو تشکیل کړې یا د کمیټه دا قضیه څیړي او په کار ده چې د زده کړو د بیا پیلېدو لپاره حل لاره وړاندې کړي. د زیاترو یې همدا نظر دی او زما په اند خو د زده کړو د بیا پیلېدو لپاره لاره خلاصه ده، خو دا قضیه د رسنیو په مخ اړول راړول ناسم دي. ما د علماو په نړیوال سازمان کې هم ورونو ته وویل چې موږ ته مناسبه نه ده چې د رسنیو له لارې په خپلو ورونو دا نیوکه وکړو. زه وایم آیا زموږ موخه دا ده چې د دوی د تېروتنې له امله په ښکاره ډول په دوی نیوکه وکړو او که موخه دا ده چې د دې تېروتنې مخنیوی وکړو او سمه لاره ور وښیو؟ که چېرته زموږ موخه مشهورتیا وي نو هو بیا دې موږ اعلامیې خپرې کړو او په رسنیو کې دې راوځو چې طالبان تېروتنې کوي. خو که چېرته زموږ هدف اصلاح او بدلون وي او همدا په کار هم ده نو د دې لاره بیا هغه نه ده چې ځینو راخپله کړې ده. اما اذا كان غرضنا التغيير وهو ما ينبغي ان يكون فالطريق اليه غير الذي يحاول البعض. احنا واجبنا او زموږ مسؤلیت هم همدا دی چې د خپل ورونو ملاتړ وکړو. هغوی زموږ څخه دا تمه لري چې د هغوی او د هغوی د نظام څخه ملاتړ وکړو. الى هذا الموضوع يكمن اولا ان يكثر
الزائرون والناصحون بلطف. دا هغه وخت عملي کیدای شي چې ریښتونی خواخوږي او په نرمۍ سره نصیحت کوونکي موجود وي. دویم دا چې په اسلامي هیوادونو او خیریه ادارو باندې فشار راوړو چې هغوی ته د تعلیم وسایل برابر کړي. ځینو شرطونو کې موږ د طالبانو ملاتړ کوو، موږ هم د نجونو او هلکانو جلا کول غواړو. آیا په ګډ تعلیم او بې حجابۍ کې کومه ګټه شته؟ دا شرعي مخالفت دی چې هغوی د له منځه وړلو غوښتنه کوي، او زه هم په ټولو اسلامي هیوادونو کې د دې شرعي مخالفت د ازالې غوښتونکی یم او هڅه کوم چې په ټولو اسلامي هیوادونو کې دا حالت تغییر شي او زموږ لوڼو او زامنو ته د تعلیم داسې چاپیریال برابر وي چې د شریعت له ټولو قاعدو او اصولو سره سمون وخوري، او کوم شرعي خلل او ستونزه چې په تعلیمي نصاب کې وي چې دا زما په طالبانو هم نیوکه ده، د دې ستونزې اغېز په نجونو او هلکانو دواړو وي. په کار ده چې د خپلو زامنو څخه هغه تعلیم منع کړو چې د شریعت له چوکاټ څخه بهر وي، او دا په کار ده. د دې حل لاره دا ده چې موږ د هغوی ملاتړ ته خلک وهڅو او هلته د جلا ښوونځیو او پوهنتونونو د جوړولو لپاره لاس په کار شو. التي يديرونها وفق قواعد يرونها شرعية. که چېرته نن یو څوک هلته لاړ شي او ووایي چې موږ د نجونو لپاره ځانګړی پوهنتون جوړوو. هذا الذي تفضلت به نصا عرضناه عليه. أنا أريد أن أذكر لك تسلسلا في الموضوع. څه چې تا وویل موږ همداسې یو وړاندیز ورته وکړ. زه غواړم په تسلسل سره دا موضوع درته بیان کړم. لومړی دا چې په افغانستان کې یا هیڅ ځای کې داسې یو عالم نشته چې ووایي د نجونو زده کړې او تعلیم جایز نه دی. دا خبره د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي په دفتر کې هم یاده شوه. نجونې د زده کړو څخه د تل لپاره نه دي منع شوي، بلکې دا یوه موقتي پرېکړه ده، او لکه څرنګه چې شیخ محمد عبدالکریم وویل د دې لپاره یوه کمیټه تشکیل شوې او له 3 میاشتو راهیسې د حل لارې موندلو لپاره کار کوي. همدارنګه موږ د پوهنې او لوړو زده کړو وزیرانو سره ولیدل. هلته د تعلیم 2 مرحلې دي، یو معارف چې لومړنی تعلیم دی او بل لوړې زده کړې چې په پوهنتونونو کې دي. د پوهنې وزیر وویل هغه عمارت چې مشرع علما کوي امکان نه لري چې تعلیم منع کړي، او زده کړې د سړو او ښځو یو شان حق دی. دا یې زموږ ټولو تر مخه وویل. د لوړو زده کړو وزیر چې د حدیثو عالم دی، د په هکله یوه جعلي ویډیو هم خپره شوې چې وایي موږ به د تعلیم د مخنیوي له پرېکړې راونه ګرځو ولو که الوتکې یا ټانګونه مو په نښه کړي. دا په هغې دروغ ویل شوي، هغه داسې نه دی ویل، بلکې هغه ویډیو همداسې کټ شوې ده. یاد وزیر موږ ته وویل چې دوی د نجونو د زده کړو ممانعت نه کوي. ښایي د نجونو د تعلیم په برخه کې په جزئیاتو اختلاف ولرو چې کومې برخې یا جز لکه طب یا داسې نورو ته اړتیا ده او کومو ته نه ده، خو موږ د ترانسپورت او تګ راتګ په برخه کې ستونزې لرو او غواړو حل یې کړو. موږ غواړو د نجونو او هلکانو ترمنځ اختلاط له منځه یوسو، ځکه شرعا مختلط تعلیم جواز نه لري. همداراز د نصاب تعدیل غواړو او موږ په دې پوهیږو اشغالګر چې هر چېرته ځي لومړی لاسوهنه په تعلیمي نصاب کې کوي. لکه په مصر کې د فرانسوي اشغال پر مهال دا کار کېده. بل دا چې وزیر ویل هغه نجلۍ چې د هرات وه د زده کړو لپاره کابل ته تلله او د کابل څخه غزني ته ځي. موږ وویل دا ولې نجونې نورو ولایتونو ته لیږو؟ او په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه ډیر زیات دي، حتی د ځینو عربي هیوادونو څخه یې هم شمیر ډیر دی. وزیر وویل دا پوهنتونونه ادارې او نظام ته اړتیا لري. دوی اوس په پوهنتونونو کې د نجونو زده کړې ځنډولې، خو په دیني مدارسو کې د دوی زده کړو ته اجازه ورکړه. نو که چېرته دوی د تعلیم مخنیوی کولی نو په مدارسو کې به یې هم مخه نیولې وای. خو وجه دا ده چې په دیني مدارسو کې تعلیم د دوی د اصول او شرطونو سره موافق دی، نو د نجونو دیني زده کړې روانې دي. وایي زموږ بچیان حتی بوټان نه لري، نو څنګه به ښوونځیو ته لاړ شي؟ دوی وایي امریکایان دې زموږ میلیارډونه ډالر راکړي چې موږ تعلیم راپورته کړو او وده ورکړو. موږ ورته دا وړاندیز وکړ چې که ترکیه یا قطر نجونو ته یو پوهنتون یا ښوونیز مراکز جوړ کړي یا د نجونو د زده کړو لپاره ځانګړي کومکونه وکړي، نو دوی وویل چې سملاسي دې کار ته آماده یو. دوی په عربي ژبه د الصمود په نوم میاشتنۍ مجله لري چې د انټرنیټ له لارې هم خپرېږي. څه چې موږ وویل دا ټول د هغوی لخوا هم ویل شوي او د یادې مجلې په بېلابېله ګڼو کې شته دي، او دا د امارت نظر دی چې موږ تاسو ته څرګند کړ. متحدثة باسم الإمارة الإسلامية اسمها جريدة الصمود وهي موجودة إلكترونيا. هذا الذي قلته لك كله مكتوب على ألسنتين، وهذا رأي الإمارة الإسلامية، هذا الذي ذكرناه لك. أنت ذكرت كلمة دكتور عزام، قلت بأن الغرب
تاسو یو خبره وکړه چې غرب او د هغوی لاسپوڅې اجازه نه ورکوي چې دا تجربه کامیاب شي. اوس مهال غربیانو په 2 قضیو کې دروغ ویلي. لومړی د تعلیم قضیه ده چې دوی خلکو ته داسې وایي چې امارت د نجونو تعلیم جایز نه ګڼي. بله قضیه د ښځو د کار ده. دوی په 2 قضیو کې دروغجن دي. امارت ښځینه کارکوونکي په غربي مؤسسو کې له کار کولو څخه منع کړي، او که چېرته د هغوی په ځای ته وای او تا د دې مؤسسو رول او موخې پیژندلې وای، نو شاید تا هم همداسې پرېکړه کړې وای. دا مؤسسې اصل کې د ښځو ذلیلول غواړي. موږ د لوړو زده کړو وزیر سره ملاقات درلود. هلته د تګ پر مهال مو د یونسکو موټر ولید چې د وزارت څخه راووت. کله چې موږ ورغلو وزیر سره تر ډېره ناست و چې له 2 ساعتونو څخه زیات وخت هلته ورسره ناست و. وزیر راته وویل دوی راغلي وو او د کومک کولو لپاره یې دا شرط وړاندې کړ چې د کومک ترلاسه کولو لپاره دې ښځې راوځي. ته فکر وکړه که زه یا ته په داسې موقف کې واوسو چې یو څوک راشي راته ووایي کومک در سره کوم، خو ښځه دې باید راشي او دا کومک دې ترلاسه کړي. یعنې دلته د ذلیلولو هڅې کېږي. دا یو. دویم د تعلیم په قضیه کې د 20 کلونو د اشغال پر مهال د اشغالګرو لخوا ډېرې لاسوهنې شوې. اشغالګرو نه غوښتل چې افغانستان مستقل او خپلواک تعلیمي نظام ولري او یو عزتمن ملت وروزي. د بیلګې په ډول هلته یو خصوصي تخصصي پوهنتون و چې له عادي کارکوونکي څخه نیولې تر مدیرې پورې ټولې کارکوونکي ښځینه وې، مګر دا پوهنتون د اشرف غني د ښځې تر څارنې او نظارت لاندې رامنځته شوی. نو ته د داسې پوهنتون په هکله څه تصور لري؟ دا ډول پوهنتون به څه ډول فارغان ولري؟ لكن هذه الجامعة من قام عليها من أشرف على إنشائها زوجة أشرف غني. إيه ماذا تتصور من جامعة كهذه؟ يعني ماذا دوی په ځمکه کې فساد خپروونکي دي. نعم. قضية أن تعليم المرأة يقولون يدور بعضه فرض كفاية. د ښځو تعلیم په هکله دوی وایي چې ځینو برخو کې فرض کفایي او ځینو کې مستحب دی، خو ځینې د ښځو لپاره اصلا مناسب نه بولي. د دې څخه خو حتی موږ په خپلو هیوادونو کې هم کړیږو. موږ په پوهنتونونو کې استادانو، مثلا موږ په زراعت پوهنځي کې همدارنګه ځنګلونو او انجنیرۍ پوهنځي کې نجونې لیدلې. یعنې موږ لیدلې چې نجلۍ به د انجنیرۍ لباس په تن و او د کارګرو سره به د ودانۍ پر سر ولاړه وه. ځینې شیان د ښځو له طبیعت سره مناسب نه دي او ښایي نجونې په داسې تعلیم یو وخت پښیمانه هم شي، ځکه چې داسې یو مجال ته ورننوتې وي چې اصلا د دې لپاره نه ده پیدا شوی. له همدې امله موږ وایو چې د نجونو زده کړې پکار دي او د جهالت څخه د دوی راویستل واجب دي. خو دا ضروري نه ده چې هغه تعلیم پرې وکړو چې یونسکو یې غواړي یا هغه نظام یې غواړي چې غرب رامنځته کړي. مګر که چېرته د ښځې د زده کړو لپاره داسې تعلیمي چاپېریال وي چې دیني اصول مراعاتوي او د شرعي ممانعتونو مخنیوی کوي، دا بیا جلا خبره ده. خو لکه څرنګه چې زموږ ورور شیخ محمد وویل، موږ اسلام پال په حقیقت کې د شته نظام یا واقعیت سره چې غرب رامنځته کړی په همغه قالب کې مزل کوو او په هغه چا نیوکه کوو چې له دې نظام څخه سرغړونه کوي یا د یو بل نظام په لټه کې. الواقع الموجود ونحاول يعني أن نتماشى معه وننكر ما يخالفه ولو كان من يريد الخروج على هذا النظام أو استحداث نموذج آخر. والكلام اللي تفضلتم به حقيقة بيعطي صورة مختلفة عما هو سائد. څه چې تاسې ویل د هغه سره په توپیر کې دي چې د رسنیو پر مخ خپرېږي او نتیجه یې دا ده چې په افغانستان کې زموږ ورونو ونه شو کولی په سمه توګه خلکو ته د ستونزې وضاحت ورکړي. یعنې که چېرته ستونزه د تعلیمي نصاب د اصلاح اړوند وي، څوک د دې ممانعت کوي. په تعلیمي ډګر کې نه غواړو چې یوازې د نورو تقلید وکړو، خو په دې هکله چې کوم تاثیر رامنځته شوی هغه دا چې دوی اصلا د نجونو زده کړې نه غواړي. خو ستاسو له خبرو ماته داسې بریښي چې دا تاثیر سم نه دی، خو دا وضاحت نه دی ورکړل شوی. ويبدو لي من كلامكم أن هذا ليس صحيحا تماما، ولكنه لم يصل إلى الناس. هي المشكلة احنا ربما في البداية أشرنا همدا خو ستونزه ده. په لومړي سر کې موږ ورته اشاره هم وکړه. د رسنیو له لارې چې کوم وضعیت موږ ته ښودل کېږي، غرب او لاسپوڅي همدا غواړي او غربي رسنۍ تکراروي او په تعصب سره چې علمي او دینی مراکز د رسنیو څخه همدا ناسم معلومات راخلي او بیا په همدې اساس پریکړه کوي. د طالبانو پر ضد چې کوم دریځ د دوی لخوا نیول کېږي اکثر د همدې ناسمو تبلیغاتو نتیجه ده. خو په دې هکله زه وایم چې په افغانستان او امارت کې شته وضعیت او واقعیت مثالي نه دی.
او نه هم هغه څه چې دوی په دې لړ کې ترسره کوي ټولې سمې شرعي حل لارې دي، مګر دلته په ښه توګه د دې وضعیت تغییر او مشورو ته اړتیا ده. همداراز اړینه ده چې د دې ورونو سره اړیکه ونیول شي. په کار ده چې د دوی سره د صحیحو اسباب او حل لارو په موندلو کې مرسته وکړو. که چېرته علما او نور مسلمانان د یاد موقف او دریځ په هکله چې تغییر او بدلون ته اړتیا لري رښتونی وي، حل لاره یې دا ده چې صحیح حالت او وضعیت ته د رسیدو اسباب دوی ته په ګوته کړو. هغه وضعیت نه چې نړۍ غواړي او نه هم هغه حالت چې د امارت ورونه پکې دي، ځکه د دواړو حالتونو کې یو څه تېروتنې شته چې ګوته ورته نیول کېږي. په کار ده چې دوی سره په کومک کولو، هڅولو، فرصتونو ایجادولو د دوی لاسنیوی وشي، حکومتونه اقدام وکړي. همداراز د علماو فتوا باید یوازې د تعلیم د مخنیوي په موضوع ترکیز ونه کړي، بلکې د هغه تعلیم په اړه د هم وضاحت ورکړي چې د شرعي اصول او قواعدو سره په ټکر کې ده. نو په دې صورت کې به طالبان داسې احساس وکړي چې ته درسته فتوا ورکوي او انصاف څخه کار اخلي، نه دا چې یوازې د دوی تېروتنې وشمېري او ټولې فتواګانې دې په همدې راوڅرخوي او د نورو ټولو هغو تېروتنو څخه سترګې پټې کړي چې د دې نتیجې لامل شوي دي. وما ذكرته دكتور عزام في موضوع قضية لماذا هم لم يشرحوا هذا الشرح الوافي. دا چې امارت ولې لا تر دې دمه د هغو ستونزو په هکله پوره وضاحت نه دی ورکړی چې د تعلیم د ځنډېدو لامل شوي. ستونزه موږ عربو په عموم کې اسلامي ټولنې ته د امارت له داخل څخه د هغوی د غږ په را رسولو کې ده او وجه یې د دوی په اړه د بهرنۍ میډیا کمزورتیا ده، لکه څرنګه چې په اقتصاد، ټولنیزو او نورو برخو کې په دوی بندیزونه دي، په رسنیزه برخه کې هم همدا وضعیت دی. د مسلمانانو مسؤلیت دی چې د امارت ته اجازه ورکړي چې خپل نظر څرګند کړي. په کار د امارت سره د هغې د غږ په رسولو او د نړۍ سره د ستونزو په شریکولو کې مرسته وشي. تكون هناك مساعدة لهذه الإمارة في إيصال صوتها وفي ذكر ما لديها من مشكلات. او دا مسؤلیت د یو ژورنالیست په توګه تا ته متوجه دی. په کار دی چې داسې غږ اوچت شي چې حقیقت خپور کړي. ګوره یو ځل په ناڅاپي ډول زموږ ټیم په یو اروپایي هیواد کې و، دنده یې ترسره کوله چې په همدې وخت کې په هوټل کې د امارت یو لوړ رتبه هیئت هم هلته میشت و، یا د هیواد ته سفر کړی و. نو یاد ټیم د امارت هیئت ته ځان وروپېژاند چې په دې ټیم کې زما ورور هم و او ورته یې وویل چې موږ د الحوار تلویزیون کارکوونکي یو. د هیئت له مشر سره مو اړیکه ونیول. له هماغه وخت راهیسې موږ ورباندې تاکید او ورته زارۍ کوو چې غواړو افغانستان ته درشو او ستاسو څخه راپورونه ولرو او در سره ملاقاتونه وکړو، مګر داسې بریښي چې په دې برخه کې د دوی چلند او تعامل ډیر کمزوری او سست دی. په کار ده په دې ورونو له نیوکې څخه مخکې هغو ته ووایو چې ستاسو حق پر موږ ډیر دی. هغوی لکه څرنګه چې دکتور محمد وویل موږ ته به یې څرګندوله چې امت زموږ په ملاتړ کې کمی نه دی کړی، خو ما به په ځواب کې ورته ویل چې برعکس امت ستاسو لاسنیوی ونه کړ. امت که د فلسطین په قضیه کې کمی کړی، خو د افغانستان په قضیه کې بیخي ډیر کمی، بلکې هیڅ ملاتړ نه دی کړی. دا واقعیت دی، زه دا واقعیت ګڼم. څوک چې د لا اله الا الله محمد رسول الله بیرغ پورته کوي په هر مسلمان نصرت لازم دی. فرض کفایي نه بلکې فرض عین دی. خو ستونزه دا ده چې څنګه څوک هلته ورورسیږي او اړیکه څنګه جوړه شي. لا ينبغي أن نغفل أمرين ونحن نتعامل. په دې شرایطو کې دوه کاره باید له پامه ونه غورځوو. موږ د اسلامي امارت په هکله غږیږو. لومړی د افغان ولس طبیعت او د افغانستان جغرافیوي موقعیت، او دا اساسي برخه ده ځکه افغان ولس له 40 کلونو راهیسې په دوامداره او پرلپسې جګړو کې پاتې شوی دی. د 1999 میلادي کال را په دې خوا. دویمه خبره دا چې اوس هلته د انقلاب، فتح او ازادۍ څخه راوروسته مرحله ده چې حساس سیاسي، اقتصادي او ټولنیز پړاو دی او په کار ده چې په داسې پړاو کې دوی د واک ستنې قوي. ځینو زموږ څخه پوښتنه وکړه چې دوی ولې بعضې چینلونه او راډیوګانې بندې کړي. دې راډیوګانو او چینلونو لا تر اوسه د دوی مخالفت کاوه او د اشغال په وخت کې په اصلو کې زهر وړاندې کول. د اشغال تر چتر لاندې کار کاوه او اوس یې هم د امارت مخالفت ته دوام ورکړی. او ځینې اسلام پال اوس ځینو اسلامي هیوادونو لکه ترکیې او هند ته لاړل. دوی د سترو مجرمانو سره لاسونه یو کړل. دوی 20 کاله په اشغال راضي ول. آیا طالبان له اشغالګرو هم بدتر شول چې داسې هنګامه مو جوړه کړې ده؟ استاد سیاف اوس بهر دی. استاد سیاف د اسلام پالو له مشرانو څخه و
او اوس بهر تللی او د طالبانو مخالفت کوي او د دوی په ضد د سیاسي مقاومت همغږي کولو په لټه کې دی. نو که چېرته دوی د استاد سیاف چینلونه بندوي نو ته به د هغوی مخالفت ته بډې راوهي او د دوی د سقوط هڅه به کوي، لکه څرنګه چې د مرسي حکومت سقوط وکړ. دا خو به ډېره بده وي. بره تعارض قنواتك جوه ماشي ويسقطوهم كما اسقطوا مرسي، والله لو عملوا كده هم الخرفان مش غيرهم يعني. بعدين سبحان الله انت يعني هذه يعني حركه سبحان الله دې تحریک د 20 کلونو جګړې او مقاومت په مټ دوباره واک ترلاسه کړ. آیا د دې تحریک چې هغه اشغالګری وشړ چې 20 کال دلته تیر کړي او وی کولای شول چې هیواد آزاد کړي او ټول سیمه تر ولکې لاندې راولي، د دومره مبارزې او قربانۍ وروسته هم د دې حق نه جوړیږي چې دوی په واک کې واوسي؟ ولې ځینې اسلام پال د طالبانو په څیر تحریک څخه چې په دې لښکرو برلاسې شو داسې کارونه ترې غواړي چې د دې کارونو حتی 10 سلنه یې هم د نورو شته نظامونو څخه نه غواړي، چې دا معقوله خبره نه ده. مش معقول. يعني الان انت ماذا يريد يقول يجب ان يفتح ماذا كان راي الحركات د دې اسلامي تنظیمونو دعاتو او رسنیو نظر د اشرف غنی حکومت پر مهال د تعلیم په حق لڅو د کرزي او اشرف غنی د حکومت پر مهال موږ هلته د تعلیم په حق لا په څه پهیلو، ولی اوس مهال په افغانستان کې د هرې کوچنۍ او سترې قضیې په حق لا بیانونه خبرېږي، غونډې ورته جوړېږي او فتواوې صادرېږي. آیا دا ډول چلن موږ د ترکیې تعلیم په حق لا کړی؟ آیا داسې تعامل موږ د مصري ټولنې سره هم کوو؟ او هلته چې کوم عرفي ودونه او ازدواج دی او هلته د شته اختلاط په حق لا، ولی موږ په مصري پوهنتونونو کې د اختلاط په حق لا نه غږیږو؟ ستونزه همدا ده. په مصر کې څومره ښځې بندیانې دي؟ آیا یوازې افغانۍ میرمنه مظلومه ده؟ آیا فلسطینۍ ښځې همدارنګه د مصر په زندانونو کې اسیرانې میرمنې او په شرقي ترکستان کې نجونې مظلومانې نه دي؟ وتجد الناس ساكتين، يعني هناك منكرات مجمع عليها لا يختلف عليها. اوس مهال د ځینو سازمانونو تر څارنې لاندې منکرات خپرېږي او ته ګوري چې خلک خاموش، یعنی داسې منکرات چې دوه مسلمانان په حق له کوم اختلاف هم نه لري چې دا منکر او بد عمل دی. اوس وخت کې ډیر مالونه په دې مصرفيږي چې د دنیا له هغې سر څخه هنرمندان سړي او ښځې راوبلل شي، په دې حق لا جایزې ټاکل کیږي. هلکان او نجونې ورته په داسې شکل سره راټولیږي چې شریعت خلاصه چې د صحیح دود دستور سره هم مخالف. نو ته ګوري چې خلک او علما خاموش، خو د امارت په حق له بیا چلن ډیر دقیق دی، لکه د مسابقې په څیر د دوی تیروتنې لټوي. دا که د ځینو خرڅ شویو ژورنالیستانو او رسنیو کارکونکو لخوا وي خو باک نه لري، اما علماو سره نه ښایي. علماو ته پکار ده چې له انصاف څخه کار واخلي، پکار ده دوی دا درک کړي چې دا یوه نوې راټوکېدلې تجربه ده او امارت نصیحت ته ډېره اړتیا لري نسبت دې ته چې شرمولو پسې راواخلو. او دوی که د خلکو څخه معمولي نرمي او لطف هم وګوري نو دا به ډېر اغېزمنه وي. او که یې په ضد په علني ډول بیانونه صادر کړو او داسې ښکاره کړو چې موږ هر څه یو او ورته ووایو چې دا وکړه دا مه کړه. والأستاذية الموهومة نتعامل من منصة الأستاذية معهم افعل ولا تفعل. وزير التعليم د لوړو زده کړو وزیر چې موږ ورسره ولیدل په صراحت سره یې موږ ته وویل که خیر مو ولید نو زموږ ملاتړ وکړئ، او که مو ولیدل چې موږ د شریعت مخالفت کړی او یا مو تېروتنه کړې نو موږ ته نصیحت کول مه پرېږدئ، موږ ته نصیحت وکړئ او زموږ لاسنیوی وکړئ. له دې پرته نور څه غواړو؟ ونحن سنسدد ونقارب ونصلح. ماذا نريد منهم أكثر من ذلك؟